السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي تاسو ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې به مو تن وسي. یو کلیپ دی غواړم چې تاسو سره په سکرین باندې شریک کړم تر څو ستاسو ښه پوهاوی وشي. دغه ورور غواړي چې د خلکو حرکت یا مثلا د هغوی هغه ریاکشن وګوري، غواړي چې غاړه ورکړي او د غاړې په ورکولو سره چې د چا ښه ریاکشن یا ښه حرکت ترسره کړي نو هغوی په یوه ډالۍ باندې نازوي او هغه چې دی آیفون دی او که مقصد یو تلیفون دی، قیمتي تلیفون دی. نو خبره دلته دا ده چې دغه سړی تاسې وینئ دا هم ورله غاړه ورکړي او بیا ورته دغه تورپوچه موبایل ډالۍ کوي، خو د ده ریاکشن یا د ده حرکت داسې دی چې دا ورته وي چې نه، دغه غاړه ورکول یا غاړه تا ته درکول دا د ستا حق دی، انساني حق دی او دا باید تا ته درکړم او نه د دې لپاره چې ستا نه موبایل واخلم. ما سره موبایل شته، زما ورته ضرورت نشته دی، اړتیا ورته نه لرم، نو فلحاظه زه ستا نه موبایل نه اخلم. کور دی ودان، زه چې څه لرم په دې خوښ یم او نه ورته ضرورت لرم. دلته خبرې دا دي او مهمې خبرې او مهم ټکي پکې دا دي چې یو خو داسې دی چې انسان باید خیرات خور غوندې مخته نه شي. دا ډېر یو مهمه خبره ده. که تاسې اوس وګورئ په افغانستان یا پاکستان کې اکثره خلک همداسې شوکونه کوي. دا ډېر بد عادتونه دي. بل خبره دا ده کله چې زه ساعت اخلم یا مثلا ګوت اخلم یا موبایل اخلم چې څو وخت دا ښایسته یې هلته یې دنه اخلي، خو دا چې ښایسته دی او ما اخیستی د ځان دپاره، د دې دپاره مې اخیستی چې زه هم ښایسته ښکاره شم، نو په کار نه دی چې یا انډیوالان یا دا نوه خلک راځي راکه. که تاسې متوجه اوسئ یا لوستي مو سي نو څه وخت چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه صحابه کرامو با مختلف شیونه اخیسته، رومال یا مثلا څپلۍ، د دې دپاره چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد اغوندي او دا ډېر قیمتي او ارزښتناکه دي، نو هغوی به یې ترې اخیستو. بیا په دې باندې آیتونه را نازل شو، یعنی منع د دې نه وفرمایل شو چې تاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه شیان ما اخلي، دا یعنی ګناه وګرځېدله. نو زه راځم، هغه پښتو کې مې یو متل دی، یو په سطح ښکاري بل په نه. کله چې څوک تا ته څه نیسي نو پکار ده چې هغه ست وکړلو تاسو ورته نه وکړئ، ولې دا یو ستر او ښایسته عمل دی او باید داسې کار وشي. ما نو ځکه لازم وګڼله چې دا کلیپ تاسو شیر کړم. دا نوه خلک په ملک کې وجود لري او دا یو غلط کړنه ده. کله چې تا ته څوک څه نیسي باید وانه اخیستل شي. هو که چیرته وړې توفې وسي د دې سره مینه اضافه کړي، دا واخلې، دې کې کم دغه نشته. همه غټه توفه چې ته پوهېږي چې ملګری مې غریب دی او د ده دا توفه غټه ده، دې نه هم اسلام منع فرمایلی. نو فلحاظه خپلې کړنو ته د اصلاح جامه وراغوندئ او په دې باندې ټولنه ښایسته کړي. او کله چې ټولنه ښایسته شي نو طبیعي خبره ده دا په ملک باندې لوی اثر غورځوي. نو ګران ورونو، دا هغه څو ما در سره خپل نیکو دعاو کې یاد ساتئ، په همدې هیله چې خوښ شوي مو سي، ځلانده شئ. د الله په امان.